دلته کې اوس دا ټاسک چې دا دی د ډاکټر ډیلیټ کولو دپاره نو په دې کې ما دا کار وکړو. دا خو سمپل ټاسک و. آی هوپ چې تاسو به کړی هم وي. خو زه تاسو ته صرف خپل کوډ وښیم چې ما به کیسې چل وکړو. دلته کې د ډاکټر ډیلیټ دا کم بټن چې وه ټیک ده دې کې ما هغه یو آر ایل سټرکچر داسې کړو ډاکټرز سلیش ډاکټرز کوېسچن مارک ډاکټر انډرسکور ډیلیټ او بیا کومه آی ډي چې ده هغې مې ورته پاس کړې. نو ډاکټر انډرسکور ډیلیټ کې چې ده هغه آی ډي به پرته وي. نو چې کله دا پیج دوباره ریفریش شي نو لږه به کې زه ګورم اف از سیټ ډاکټر انډرسکور ډیلیټ دا فرض که دې کې دا کویري راغلي نو څه چل به وکړي د ډاکټر دا آی ډي چې دا په ویریبل کې سټور کړه او بیا هم دلته کې کویري ولیکله چې دا ډاکټر چې دی دا ډیلیټ کړی شي او بیا به هغه کویري رن شي. که سکسسفل ډیلیټ شي نو دا میسج به شو کړی شي. که ډیلیټینګ کې څه مسله راغله ډیلیټ نشو دا یوزر ډیټابیس سره کنیکشن یا بل څه مسله نو هغه بل میسج به شو کړی شي. صحیح شوه. نو اوس په ځل کې یو بل ډاکټر ایډ کم ما ایډ کو ټیک شو. زه بیا په ډیلیټ باندې کلیک کم نو زمانه به دا کنفرمیشن وغواړي او چې زه کله اوکې کم نو دی به ډیلیټ شي. اوس یو چینج به پکې دلته کې بل وکم چې هغه زمانه الریډي پاتې شوی دی. دلته کې ډیلیټ دیس ډاکټر ټیک ده برابري. نو اوس هغه یوزر چې دی ډیلیټ شو. نو د ډاکټر ریلیټډ څه کارونه چې کرډ اپریشنز هغه هم وشو. نو آی هوپ چې اوس په تاسو په دې کې په خپله په فیوچر کې نور څه کرډ اپریشن وغیره چې هغه به تاسو په خپله په دې کې کولی شئ. ټیک ده دونو پکې ګران څه نه وي. خو که تاسو په خپله ټرای وکئ په دې نیکسټ څه ټاسک چې دي په خپله ایډ کوئ ډیلیټ کوئ. ځکه زه په خپله دونه ډېر ایکسپلینیشن به اوس نه کوم. هغه الریډي موږ ایکسپلین کړل چې څه څه کول دي په هغې به کانسپټ باندې تاسو پوه شوي یئ. نو ډاکټرز وشو. اوس د دې نه پس چې دی نیکسټ ټیبل کې او بیا موږ وګورو او چې بل د څه ایډ کول ضرورت وي نو هغه به موږ ایډ کړو. دلته کې موږ سره ډیټابیس سټرکچر الریډي فایل هغه موجود دی په دې پکچر کې. صحیح شوه. نو موږ یو دا کار ته هم وکړو چې د یوزرز ټیبل ته ډیټا انټر وشوه. دغه شان چې د ډاکټر د ټیبل کار هم پوره شو. ټیک ده. اوس دغه شان ټیسټونه دي چې ټیسټونه نیم او هغه ټیسټ 100 روپۍ دي. نو دغه قصې پیسې چې دی هغه اوس نیکسټ ویک دغه ټاسک په دغه وکړو چې موږ به یو دغه دلته کې ایډ کړو ټیسټس. ټیک ده او په هغې کې به موږ دلته کې لیکو چې کم کم ټیسټونه دي او هغې پوره لیست چې کم دی یوزر به کم ایډمن چې دی په هغې کې به ټیسټونه ایډ کولی شي. بیا به د هغې نه کم ټیسټونه ډیلیټ کول غواړي هغه به واپس ډیلیټ کولی هم شي. نو دغه ټول کار چې دی دغه به د ورپسې نیکسټ ویډیو کې شي.